جهان مننه د حاضرین محفل ته او زه خو چې سار د کوره راوتم په دې تاریک مشال د کتاب مخکتنه و نو نور دوره ګرم ونه ساده سپین څادر مې راواغسته مې یاره دا غټ څادر به راباندې بیا بوج کېږي خو چې دلته درمان مبارک ته ګاډي نه راکوز شو او یخنۍ ته مې وکتل نو بیا مې وی چې لکه دغه دا یا غاښونه دي چینګ راباندې درمان واړول اوس به یې راته دغه یو ملګري کاغذ راکوي د واده زلمي ته به دغه شعرونه ډالۍ کړي هلکه ما په دی باندې اکثر بیا زمونږ د یو متل وکړو د هغې نه پس به شعر ووایي که نه ساړه دي نو متل خو دغه ریپلیوال په پینډۍ کې اواز دغه نظم ډېر په جوش وي چې هله پیره بابا راشي نو ماته هلکه دا حلقه چې کوم دی دغه سره بر امام صاحب سره دا میدان پیر بابا چې هغه ملکون نه راځي بیا مې دغه وضاحت هم وکړم زموږ دا پښتانه اکثر په بوټي کې بلا غواړي اس نه چې دا راپسې په د کوپر په پیتپه کې شمار کړي دا علاقه خو به اوس د دوی ته پته چې دا د چا په منظرې بابا دغه څو شعرونه د واده زلمي ته دغه د واده هغه شعرونه دغه ملګري وی چې هغه ته به ډالۍ کوي چې ظاهر ملایم خو باطلي لپس نه کوم ظاهر ملایم خو باطلی لپس نه کوم کمه ناساز ناروا ده چې زه نه کوم چې یو سړي مې هم په ډېرو خو کې ښه ونه وي د دغې کخره اوس ته هېڅ چا سره ښه نه کوم او چا راته وي اوسنۍ ښځې سړی خیر ته کینئ یخته مې سپین شو خو د دې یارې واده نه کوم مننه چې چا راته وي اوسنۍ ښځې سړی خیر ته کینئ یخته مې سپین شو خو د دې ویرې واده نه کوم او په دې کې څه دي خو ورکړې وه ورکړې مې دا زه په نکاح کې په دې دوو ټکو زړه نه کوم دا بیا ووایه په دې کې څه دي دا بیا ووایه دا دی صاحب باندې روال ته ډالۍ چې د واده نه دی کړی دی دې یارې واده نه کوي چې په دې کې څه دي خو ورکړې وه ورکړې مې دا زه په نکاح کې په دې دوو ټکو زړه نه کوم او دغه نورالله شاه هم دغه فرمایش وکړه دا یې غزل چې مینه مې د حد نه سیوا ډېره شي کله چې یاران رانه چاپېره شي او دوی چې ما ته وایي چې څه خو ووایه یو خبره کوم بله مې هېره شي او څومره په لفظونو دي مین زما زار مې د غزل د هر یو شعره شي او ګاګرې ته به خامخا سلام کوي کله چې راتېر څوک د بونیره شي او ژوند مې د جنون دریاب ته وغورځوم دا کښتۍ یو ورځ به رانه ګیره شي او دغه څو شعرونه نور هم صدر صاحب چې وی ډېره مې وکړه بس دی نوره ګزاره نه راځي ماله د سوال او مینتونو یارانه نه راځي او د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وایي ګینې څوک ته چا پخه نه راځي او تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي او دا ناپوهي مې هم د پوه ایمان ثبوت دی که نه چې د بانې په وخت کې هم ماله بانه نه راځي او دغه څو شعرونه نور هم چې چې نه دې راځي یار ورونه پورې که نه دې راځي یار ورونه پورې که او زړه د انتظار ورونه پورې که اوس په دې توره شپه کې څه راشي ما اخلم هزار ورونه پورې که او زړه بیا په خبره ته پوهېږي نه او شم به درته کار ورونه پورې که او یار به اوده شوی دا څه وخت دی څه ته سارې لار ورونه پورې که او زړه بیا په یو تر تا ته وم یار مې نه یې پاسه که نظار ورونه پورې که او صاحبه چې زه تا ته ګورم نو ما له خندا راځي
ته بس ګرمانه د څه چې ته ګورم دغه څو شعرونه نور هم چې ستا د دومره غمه چې زه نه مرمه نو خدای خبر چې زه به لا په څه مرمه او دا د خپل احساس د برکت په زور ځکه خو قدم په قدم زه مرمه او حلق مې د اجل تندې وچ کړی دی زر راکه د سوات د سینو بمرمه او ماله په مریض باندې زور مه کوه زه خو یاره ستا په تش کاته مرمه او دغه مې د ژوند د اختتام نښه او سپین مې شو په بریتو کې ویښته مرمه او یو تره دومره راته پته ده زه به ستا د غم په خوب وده مرمه دغه استاد والا نظم به بس اخري ووایم صدر صاحب دا هلکانې وینو چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وې چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وې نو 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وې نو بل اوس په دې یو کس اعتراض وکړ چې 40 ګنټې ورځ کم ځای نو مې یاره که دا خو په دې نشو ویلی چې په جون جولای کې ورځ چې کم دی 1400 ګنټو له ورسي او په دې ورځو نښه نو له راکوزه شي نو کومه به پکې یاد خو دا 40 مزه چې هر یو پکې سیټ شوه 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وې چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې څادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ فري وې نو چې نه د چا ماتخت وې نه په ما د چا آواز وې او چې ستړی مې څاروي کې وم چې ځم چېرته استاد یم او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې رالپۍ راوړی د چا چې لنګې غوا وې په لو کې شاګردان را سره 20 کسه لګیا وې او په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې و چې ستړی مې ساري کې وم چې ځم چېرته استاز وې او په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی څه لږ ډېر زده کړي دي استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کښانو دی او دا خان استاز یادو د ډایس نه دی لکه د مدرسې د چاندې ځای جوړ په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی څه لږ ډېر زده کړي دي استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کښانو دی او دا خان استاز یادومه څنګه ژوند د مزو دی استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز وي او چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاد یو جهان مننه خدای دې دې زلمي دا نوی ژوند برکتي او خوشحال